سلامونه او نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې به ټول روغ او جوړ یاست. زه صفي الله محمودي تاسو ته بیا په نننۍ ویډیو کې د لمریزو سړکونو یعنې د شمسیو شیشو څخه جوړ شوي سړکونو او یا هم سولر روډویز په اړه معلومات وړاندې کوم چې ژباړه یې استاد صابر شاه صابري په پښتو کړې ده. نو تر پایه راسره واورئ. کله چې نړیوال په دې فکر کې دی چې څنګه په دنیا کې تودوخې او د محیط د ککړتیا مخه ونیسي، نو دوی مختلفې څېړنې او علمي تحقیقات ترسره کوي تر څو په دې بریالي شي چې دغه ډول آفتونو مخه ونیسي. په 2009 میلادي کال کې دغه نوی او عصري میتود امریکا کې کشف او په 2010 میلادي کال کې د لمریز سړک جوړولو کمپنۍ هم رامنځته شوه. که څه هم زیات کار مخکې ساینسپوهانو کړی، خو د سړک په سطحه کې نه و کارول شوی. هدف یې دا و تر څو د اسفالټو سطحې یعنې د قیرو په سطحې په عوض د لمریز شیشې څخه استفاده وکړي، تر څو هم برق تولید کړي او هم سړک سطحه په عصري او پرمختللي شکل جوړ کړي. د لمریز سړک جوړښت یا کنسیسټ آف سولر روډویز. دغه ډول سړکونه د خاصو انجینري دانهدارو شیشو څخه تشکیل شوي دي چې دغو د پاسه د موټرونه او نیمه وزن لرونکي لوی بار وړونکي موټرونه او انسانان حرکت کولی شي او قوي مقاومت لرونکي شیشه ده. مقصد کومه شیشه یعنی شمسی چې په داسې سړکونو کې کارول کیږي عادي شیشه نه ده کومه چې موږ تاسو په کورونو کې کاروو، بلکې دغه شیشه زیات محکمیت لرونکې ده. SR panels are made of specifically formulated tempered glass which can support the weight of semi-trucks. دغه شیشو تختې سره ګروپونه هم لري تر څو سړک لاینونه وښایي. اوله دې څخه د واورې او یخ ویلي کېدو له منځه وړلو ضد عناصر هم لري تر څو په اسانۍ سره واوره او یخ له منځه یوسي. د دریو طبقو څخه دا ډول سړکونه تشکیل شوي دي. consist of 3 layers. اول د سړک سطحي طبقه یعنی شیشې طبقه یا روډ سرفیس لایر یعنی ګلاس لایر. دغه طبقه د لاندې ځانګړنو برخمنه ده. الف د ټایر ښویدلو مقاومت لري ځکه دانهداره ده. سکیټ ریسیسټنس. ب محکمه ده ځکه د موټر مقابل کې مقاومت لري. ټیسټ فار ټراکشن لود کیرینګ کپاسیټي. او جیم د واورې او یخ له منځه وړلو عناصر لري. embedded with LEDs and a heating element. جیم د اشارو سیستم لري، ضرورت رنګمالي ته نشته. no need for road marking. او دوم بخش د برق سیستم څخه جوړه شوې طبقه یا الکترونیک لایر. دغه طبقه لاندې برخې لري. الف برق تولیدونکي حجرې فوټوولټیک سیلز. ب د برق اړولو سیستم کنورژن اف سولر انرژي. جیم د واورې او یخ له منځه وړلو سیستم میلټینګ سیستم. دال برق کنټرول سیستم پاور کنټرول سیستم. دریم اخرنۍ قاعدې طبقه بیس لایر. دغه طبقه لاندې برخو څخه جوړه شوې ده. الف لاندې فرش تخته د دوباره استعمال شویو موادو جوړه شوې تر څو د اساس او تهداب کار وکړي. بټم لایر میډ فرام ریسایکلډ مټیریلز. ب برق ذخیره کولو وسایل سټوریج ډیوایسز. جیم د برق ویشلو وسایل سولر انرژي ډسټریبیوټ ډیوایسز. دال د اوبو تیریدو ضد برخه واټر پروف کورس. دغه ډول سړکونه زیات اقتصادي دي. اولنی قیمت یې زیات دی، وروسته بیا نه ترمیم ته ضرورت لري نه سطحه خرابه کیږي. که چیرې کومه برخه یې کار پرېږدي یوازې همغه تخته ترمیم کیږي او بیرته نصب کیږي. کومه څېړنه چې د قیمت په هکله په 2014 کال ترسره شوې ده، دغه ډول سړکونه ډېر اقتصادي دي نظر کانکریټي او اسفالټو سړکونو یعنې د قیر سړکونو ته. باید یادونه وکړم دغه ډول سړکونه هغه هیوادونو کې مؤثر دي چې دوامداره ډول یا زیات وخت لمر لري، ځکه چې دغه ډول سړکونو د برېښنا تولید لپاره جوړیږي او نږدې کورونو ته ټوله برېښنا دغه ډول سړکونه برابروي. بعضې نیمګړتیاوې هم لري خو دومره مهم نه دي چې یادونه یې وکړم. په درنښت له توجه څخه مننه. الله پامان.